السلام علیکم قدرمنو ملګرو، یو ډیر دردونکې خبر تاسو سره شریکوم چې درې ملګرو په شریکه یو ښکلی 15 کلن هلک چې حسن عباس نوم یې په بېدردۍ سره یې وژلی دی. مکمل واقعه او د قاتلانو د بیان نه ځان خبرولو لپاره موږ سره تر اخره پاتې شئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. قدرمنو، زه همیشه همدا وایم چې نورې نړۍ د ټکنالوژۍ نه ډیره فایده اوچته کړه، خو موږ ترې اوس هم دا زده کوو چې یو بل څنګه ووژنو. یو ډیره دردونکې واقعه مخې ته راغلې چې څلورو ملګرو په شریکه یو ملګری حسن عباس صرف په دې وجه وژلی دی چې هغه په پبجي گیم کې خپل دغه نور څلور ملګري بلاک کړي وو. نو دوی ته غوسه ورغلې ده او بیا یې دغسې کار کړی دی. د پولیسو په وینا دغه څلور کسان چې عطا، مصور، نوید او مظهر نومیږي، خپل ملګری حسن عباس یې په 14 جنوري باندې تختولی و چې اول یې ورسره غلط کار کړی دی او بیا یې د هغې نه وروسته وژلی دی او د هغه مړی په شیخپوره کې غورځولی دی. د دې هر څه اعتراف مجرمانو په خپل بیان کې هم کړی دی، خو بیا هم فرانزیک لیبارټرۍ ته د ډي ان اې لپاره نمونې لیږل شوي دي چې نور د هلک سره څه شوي دي. د مکمل معلوماتو نه پس په دا ټول کیس عدالت ته وړاندې کیږي او هلته به ورته بیا سزاګانې اورول کیږي. دا واقعه د پاکستان په لاهور کې شوې ده. قدرمنو، موږ تاسو له پکار دی چې د ټکنالوژۍ پازیټیو استعمال وکړو، نه دا چې دومره نیګیټیو استعمال کو چې بیا داسې کارونه وشي چې د یو بل د قتل او وژلو سبب شي. دا ویډیو او دا خبر هم دومره ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو زموږ د هرې راتلونکې ویډیو نه خبر وساتل شئ.